السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ به نن په دې ویډیو کې پریپوزیشن باره کې وایو چې دا پریپوزیشن څه ته وایي، دغه ورډ څه دپاره استعمالیږي او دا اوس کومه بلا ده د پریپوزیشن. نو راځئ چې د پریپوزیشن باره کې مکمل معلومات حاصل کړو او پریپوزیشن وپېژنو چې دا وایي څه ته او انګلیش کې به دا موږ کوم ځای کې استعمالوو او څنګه به استعمالوو. نو راځئ چې په دې باندې ځان پوه کړو ښه په تفصیل سره. اخره پورې دا ویډیو ګورئ، ډیره امپورټنټ ویډیو ده ستاسو د انګلیش زده کوونکو دپاره. Preposition is a word that connects nouns, pronouns or phrases to other words in a sentence. یعنی preposition هغه ورډ سوال کیږي کوم چې موږ سره په جمله کې noun, pronoun یا phrases یعنی نیمګړې جمله د یو بل ورډ سره تعلق جوړوي، د یو بل ورډ سره رشته جوړوي. نو دغه ورډ ته موږ preposition وایو. دا چې دا موږ سره د preposition definition څنګه وو. Preposition is a word that connects noun, pronouns or phrases to other word in a sentence. It's called preposition. یعنی preposition هغه ورډ ته ویل کیږي کوم چې موږ سره په جمله کې nouns، نوم، pronouns، ضمیرونه یا همدغسې phrases نیمګړې جملې کوم چې موږ سره یو بل ورډ سره په جمله کې تعلق کې راولي. یعنی preposition هغه ورډ ته ویل کیږي کوم چې موږ سره noun، pronoun، phrases د یو بل ورډ سره تعلق جوړوي، د یو بل ورډ سره رشته جوړوي. نو دغه ورډس ته موږ preposition وایو. کوم ورډس چې په جمله کې د دو ورډزو یا د دو جملو یا د نورو داسې ورډزو یا د جملو په منځ کې تعلق جوړوي، دغه تعلق جوړونکي ورډس ته موږ preposition وایو. نو راځئ چې صرف په ډیفینیشن باندې کار نه کیږي، راځئ چې مخکې پریکټیکلی وکړو چې preposition وایي څه ته او نور مزید ځانونه ورباندې پوه کړو. دغه ډیفینیشن اوس راځي چې مخکې ووایو. اوس موږ سره preposition په پښتو کې زه تاسو ته وایم چې اسانه سره پوه شئ. موږ سره preposition دي دننه، بره، ښکته، لاندې، شاته، اخوا، دیخوا. لکه دا اوس موږ سره preposition دي، دا ټول ورډزونه موږ سره preposition دي. صرف دا نه دي، نور preposition هم شته، خو دا ما تاسو ته د اگزامپل په تور ویلي چې دننه، بره، ښکته، لاندې، شاته، اخوا، دیخوا. دا ټول موږ سره preposition دي. یعنی preposition هغه ورډز ته وایي په کوم ورډ سره چې موږ د یو noun، pronoun د پوزیشن تپوس کوو. یعنی چې موږ ته د یو noun، د یو pronoun د پوزیشن موږ ته ښیي، نو موږ به preposition هغه استعمالو. هغه ورډز کوم چې موږ ته د noun یا د pronoun پوزیشن ښیي، دغه ورډز ته موږ څه وایو؟ preposition وایو. نو راځئ چې اگزامپل جوړ کړو. اوس زه وایم چې یو کس ته وایم چې ستاسو کور چېرته ده. یو کس ته زه وایم چې ستاسو کور کوم ځای کې ده، او هغه ماته بیا داسې جواب راکړي چې زموږ کور د جومات شاته ده. زموږ کور د جومات شاته ده. اوس په دغه جمله کې راغی شاته، په دې جمله کې څه راغی؟ شاته. دا شاته چې کوم ده دا موږ سره preposition ده. په انګلیش کې شاته څه وایي؟ behind. دا موږ سره یو preposition ده. اوس دغه preposition څه چالو کړو، څه کار یې وکړو، موږ ته یې کور وښودو، د کور پوزیشن یې راته وښودو. کوم ځای کې ده؟ د جومات شاته ده. د کور پوزیشن یې موږ ته وښودو. نو دغه ورډ ته موږ څه وایو؟ preposition وایو. ما تاسو ته ویلي چې کوم ورډز موږ ته د یو noun، pronoun پوزیشن ښیي، هغه ورډ ته به موږ څه وایو؟ هغه ورډ ته به موږ preposition وایو. اوس په دغه جمله کې موږ ته څه وښودل؟ زموږ کور د جومات شاته ده. یعنی د کور پوزیشن یې موږ ته وښودو، د یو noun پوزیشن یې موږ ته وښودو چې د جومات شاته ده. نو دغه شاته موږ څه وایو؟ preposition وایو. دا شاته چې کوم ورډ ده دا موږ سره یو preposition ورډز ده. اوس راځئ بل اگزامپل جوړه کړو. زه یا داسې زه یو کس ته وایم چې په ټلیفون باندې کال زه ورته وکړم چې ته اوس چېرته یې، کوم ځای کې؟ او هغه ماته وایي چې زه خو ستاسو د کور مخې ته ولاړ یم. زه ستاسو د کور مخې ته ولاړ یم. اوس په دغه جمله کې چې موږ سره preposition د هغه ده مخامخ. یعنی هغه کس موږ ته وایي چې زه ستاسو کور ته مخامخ ولاړ یم یا ستاسو کور ته مخې ته ولاړ یم. نو په دغه جمله کې چې موږ سره کوم preposition د هغه موږ سره ده مخامخ. ولې مخامخ ته په انګلیش کې څه وایي؟ in front of. د دغه کس پوزیشن موږ ته کوم ځای کې دی؟ مخامخ دی زموږ کور ته. نو دغه ته موږ ځکه preposition وایو چې موږ ته د دې کس د دې noun پوزیشن وښودو. ګوره دا بیا زه تاسو ته وایم چې کوم ورډز موږ ته د یو کس یا د یو شي یعنې د noun یا د pronoun
پوزیشن ښیي هغه ته موږ پریپوزیشن وایو. نو اوس په دې جمله کې موږ سره پریپوزیشن څه ده؟ مخامخ. دا مخامخ موږ سره پریپوزیشن ده. بل اگزامپل زه یو کس ته وایم یا کور کې چاته وایم چې زما موبایل چېرته ده؟ موبایل مې نشته، ما سره زما موبایل څه شو؟ او هغه بیا ماته چې ستا موبایل خو د میز د پاسه ده. ستا موبایل د میز د پاسه ده. په دغه جمله کې موږ سره پریپوزیشن څه دی؟ د پاسه. موږ سره پریپوزیشن څه دی؟ د پاسه. یعنی موبایل د میز د پاسه ده. دغه ورډ ولې پریپوزیشن کېدلی شي؟ ځکه چې موږ ته د موبایل پوزیشن وښودو، د موبایل ځای راته وښودو چې کوم ځای کې ده؟ د میز د پاسه ده. نو چې کوم ورډز موږ ته پوزیشن ښیي د ناون د پروناون، هغه ورډز ته موږ پریپوزیشن وایو. امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي. نو راځئ چې مخکې لږ نور تفصیل سره وایو. اوس موږ سره دا پریپوزیشن په انګلیش کې دا دي: in, on, under, behind, in front of. نور هم شته خو دغه زه تاسو ته د اگزامپل په طور ښیمه. in مطلب دننه، یعنی موږ چې وایو پکې دننه. on د پاسه، under لاندې، behind شاته، in front of مخې ته یا مخامخ. دا موږ سره پریپوزیشن دي. اوس موږ سره د پریپوزیشنز قسمونه دي. پریپوزیشن څو قسمه لري؟ دوه قسمه لري. یعنی kinds of preposition موږ سره two kinds دي. دوه kinds موږ سره دي، دوه قسمه لري. اول قسم چې کوم دا one word preposition او دوم دا complex preposition. اوس دې دواړو کې څه فرق ده؟ one word preposition هغه preposition ته وایي کوم چې د یو ورډ نه جوړي، یعنی د یو ورډ نه جوړي، هغه ته موږ one word preposition وایو. لکه فار ایگزامپل in, on, at, far. دا موږ سره د یو ورډ نه جوړ دي. نو دې ته موږ one word preposition وایو. اوس که چېرته ستاسو دماغ کې دا تپوس راځي چې in کې خو هم دوه ټکي دي، on کې هم دوه ټکي دي، at کې هم دوه ټکي دي، far کې هم درې ټکي دي نو دا څنګه د one word preposition دي؟ دا ټکي چې کوم دي دې ته موږ letter وایو. بلکې موږ دلته د ورډ خبره کوو چې کوم د ورډ نه جوړ وي، د یو ورډ نه جوړ، هغه ته موږ پریپوزیشن وایو. دا ټول ټکي شته پکې، یعنی لیټر شته پکې دې ټولو پریپوزیشن کې، خو دا یو ورډ دی چې کوم د یو ورډ نه جوړ، هغه ته موږ پریپوزیشن وایو. اوس بل دی موږ سره بل کاینډز دی موږ سره کمپلیکس پریپوزیشن. کمپلیکس پریپوزیشن څه ته وایي؟ کمپلیکس پریپوزیشن هغه پریپوزیشن ته وایي کوم چې موږ سره د دوه ورډزونه یا د دوه ورډزونه زیات د جوړي، دې ته موږ کمپلیکس پریپوزیشن وایو. لکه فار ایگزامپل in front of، دا اوس موږ سره د درې ورډزونه جوړ دی. in front of مخامخ، دا اوس موږ سره د درې ورډزونه جوړ دی. نو دې ته موږ کمپلیکس پریپوزیشن وایو. ولې موږ ویلي چې کمپلیکس پریپوزیشن هغه ته وایي کوم چې د درې ورډزونه جوړي. بل اگزامپل next to دا یو ورډ دی او to دا بل ورډ دی. نو دا دواړه چې راوځي شي دې سره دې نه موږ ته پریپوزیشن جوړ شي. نو دغه پریپوزیشن ته موږ څه وایو؟ کمپلیکس پریپوزیشن، ځکه د دوه ورډونو جوړ دی. بل اگزامپل across from دا موږ سره د دوه ورډونو جوړ دی. نو دې ته موږ کمپلیکس پریپوزیشن وایو. اوس راځئ چې پریکټیکلی وکړو، نو تاسو به ښه ورباندې پوه شئ. د بال اوس ګورئ تاسو ته دلته په دې سکرین کې ګاډی او یو بال ښکاري. په سکرین باندې تاسو ته ګاډی یو بال ښکاري. نو په دې به موږ جملې جوړو. راځئ چې جملې جوړې کړو ورباندې. The ball is on the car. بال د ګاډي په چت باندې ده. که چېرته موږ دې جمله کې دا on ته وباسو، نو دا بیا داسې راځي the ball is the car. بال ګاډی ده. نو دا غلطه راځي. نو موږ به څنګه وایو؟ the ball is on the car. بال د ګاډي په چت باندې ده. بله جمله the ball is in the car. بال په ګاډي کې ده. اوس وګورئ بال په ګاډي کې ده. نو دلته موږ څه استعمال کوو؟ in مطلب دننه. بله جمله the ball is under the car. بال د ګاډي نه لاندې ده. نو چې کله لاندې وي موږ به څه استعمالو؟ under به استعمالو. ګوره ټول سیم جملې دي، صرف پریپوزیشن پکې بدلیږي. نو چې پریپوزیشن بدلیږي دغه بال هغه پوزیشن هم بدلیږي. ګوره چې موږ لاندې under استعمال کوو ښکته پوزیشن شي، اخوا شاته مخې ته بره، دا ټول پریپوزیشن یعنی دا پوزیشن یې بدلی. ګورئ ورته the ball is in front of the car. بال د ګاډي ته مخامخ دی، یعنی د ګاډي مخې ته ده. اوس وګوره بیا پوزیشن چینج شو. the ball is behind the car. بال د ګاډي شاته ده، وروسته ده.
نو اوس بیا پوزیشن چینج شو نو بیهایند موږ څه دپاره استعمالوو بیهایند چې کله یو پوزیشن رستو وي نو زبال پوزیشن رستو ده نو موږ څه ورته استعمال کوو بیهایند. امید لرم تاسو به پوه شوي. اوس آخري یو 3 اگزامپل یې درکوم چې مزید پوه شئ ورباندې. I'm working on the roof. I'm working on the roof. زه چت باندې کار کوم. اوس دلته دا آی چې دا په کوم ځای کې کار کوي په چت باندې په روف باندې کار کوي. روف مطلب چت. نو دلته موږ پریپوزیشن ولګاو اون. اون مطلب د پاسه. اوس د اون څه وکړل د آی او د آی پوزیشن یې وښودو. د آی پوزیشن یې وښودو په کوم ځای سره یې پوزیشن وښودو روف سره یعنی آی په روف باندې و کار کوي. نو پریپوزیشن دغه کار وي چې موږ ته پوزیشن ښیي. I'm working on the roof. زه په چت باندې کار کوم یعنی د آی پوزیشن په چت باندې وښودو. بل اگزامپل د موږ سره هغه موږ سره څه ده هغه موږ سره ده he is working in the room. he is working in the room. هغه په کمره کې کار کوي یعنی پوزیشن یې وښودو په کوم ځای کې په کمره کې دننه. the book is near the table. the book is near the table. کتاب د میز سره نږدې ده. اوس موږ ته پریپوزیشن دی که څه ده near. near پریپوزیشن ده. near مطلب نږدې یعنی د کتاب پوزیشن موږ ته وښودو کوم ځای کې ده چې د میز سره نږدې ده. امید لرم تاسو به په دغو جملو باندې پوه شوي یئ. که چېرته تاسو ته څه مشکل وي یا د پریپوزیشن باره کې تاسو ته څه نور پرابلم وي کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ او زه به درته خامخا ریپلای درکوم. د نورو ویډیوز لپاره د چینل در سره سبسکرایب کړئ چې نورې مزید د انګلیش باره کې تاسو معلومات حاصل کړئ او نورې مزید ویډیوز تاسو ته راشي. Thank you. Goodbye. See you next time in next video. Have a nice time.